زه ډېر تعجب کوم چې پاکستانی لوري هغه دلایل چې د ځان دپاره وایي چې دا سیمه زه نسم کنټرولولی او په دې کې مشکلات ډېر دي او غرنۍ سیمې دي او ستونزې زیاتې دي امکانات مې کم دي د ځان دپاره خو دا دلایل وایي ولې له موږ نه بیا هر څه تیار غواړي ټولې د خپل ځان دفاع په خپله نه کوي چې هم د پوج ډېر ده هم د استخبارات اکمال سوي په پښو ولاړ دي او هم امکانات لري او هم ځان ته نسبت دې کوي چې زه ښه ټکنالوژي لرم نو په خپل هغه کار وکړه څه له ما نه غواړي د افغانستان اسلامي امارت چې راغلی په 4 کلو کې سره له دې په افغانستان کې له جوزجان تر جلال آباد د داعش مرکزونه په همدې کابل کې پټن ځایونه نور ډلې ټپلې وې دا ټول کنټرول شوې نن په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه لرو نو ته دې خپل هیواد امنیت ونیسه ته دې خپل ولس ته امن ورکړه او که ته سیاسي مشکلات لري ته خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزې لري نو هغه ستونزو نه د خلکو د توجه اړولو لپاره بیا په افغانستان لاس مه پاکول نو دغه مشکلاتو نه د خلکو توجه اړولو لپاره او یا د ځینو مرموزو پروګرامونو پروژو د عملي کولو لپاره اقدامات کوي نو بیا افغانستان هم ځان د دفاع حق لري د پاکستان هیڅ یو قوي سیاستمدار د دې کړنو تایید نه ده کړی حتی ولس یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړي د لارې د بندېدو په خلاف یې مظاهرې وکړي د دې د پرېکړو په خلاف یې مظاهرې وکړي دا د دې خبرې څرګندوی ده چې د افغانستان دریځ واضح ده په حق ده او هغوی ته رسېدلی ده او هغوی درناوی کوي موږ بیا هم مننه کوو دا اوس تیره جمعه د ایکو سازمان غونډه وه او د بهرنیو چارو وزیرانو پکې ګډون کړی چونکې دا یوه اقتصادي غونډه وه نو په دې غونډه کې ما هم خبرې وکړې او دا د لارې بندېدل او دا د بمبار او د دې اثراتو باندې مې خبره وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو محترم وزیر اسحاق ډار صاحب په دې باندې سخته خوا بده کړه ګیله یې وکړه چې دا خو یو اقتصادي مجلس ته په دې کې ولې سیاسي خبرې کېږي نو د لارو بندول اقتصادي نه دي ترانزیت بندول اقتصادي نه دي په پکتیکا کې په بازار او په دکانو باندې بمبار کول مارکیټونه ننګول د بولدک مارکیټ وستل دا اقتصادي موضوع نه ده د خبرې د اورېدلو حوصله هم نه لري متاسفانه خو موږ تاسو وینو چې په ماسکو کې امنیتي پیښې وسوه پلې کوم ځای ته ورسېدو په ایران کې امنیتي پیښې وسوه پلې کوم ځای ته ورسېدو نو داسې یو کوشش روان ده چې له خپلو داخلي مشکلاتو او یا د ځینو هغو لوبو دپاره چې دوی خپلې ګټې پکې ویني یو زمینه سازي وشي تاسې پوهیږئ ورونو د پاکستان د مشکلاتو په بلوچستان کې له بلوچستانو سره د دوی د مشکل 88 کاله کېږي آیا دا مشکل د پاکستان له جوړېدو سره سم نه ده پیل شوی له ټي ټي پي سره د مشکلاتو تر 20 کاله اوړي سیاسي تنظیمونه د پاکستان هیڅ کوم سیاسي مسیر به داسې نه وي چې په کلونو خپل هیواد کې بندیخانې نه تیر کړي او اوس هم بندیخانې ځینې ډکې دي پاکستان نه واري په موږ باندې د ټي ټي پي تور لګوي چې په هغه موضوع کې په خبرو کې مخ ته ولاړ شو بیا وایي دا بیلیه ده د بلوچستانو غورځنګ ده بیا چې لږ سره لږ خبرو کې مخ ته سره ولاړ شو بیا وایي دلته د هندوستان لاس ده له هندوستان سره د موږ اړیکې سیاسي اړیکې دي اقتصادي اړیکې دي د موږ سیاست آزاد ده خپلواک ده حق لرو چې هر چا سره اړیکې ولرو ته هم په هندو ډیلي کې سفارت لري ته هم راشه درشه ورسره لري ته هم تجارت ورسره لري نو چې زه لرم بیا ولې ته خو د موږ خپل حق ده او د موږ سیاسي اړیکې کله هندوستان سره دي کله بل هیواد سره دي دا د هیچا په ضد نه دي دا د هیچا په ضرر نه دي د موږ د متوازن سیاست معنا هم دا ده چې افغانستان به نور
د منفي سیاستونو ډګر نه وي، نور به د منفي رقابتونو ډګر نه وي، نور به د لویو قدرتونو د مقابلو ډګر نه وي، او نور نه غواړو چې هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې هغه د بل هیواد په ضرر وي. خو نن پورې غاړه په زرګونو هکتار مځکه په کوکنارو کرل کېږي او بیرته سیمې ته هماغه خطر متوجه ده او بیا به هم د افغانستان پولې د قاچاق په ډول کارول کېږي او بدنامي به افغانستان ته وړي. دغه موږ په نړیوالو هم کوو چې د مخدره موادو د دومره پراخ کښت چې رسنۍ هم ورباندې شاهدانې دي، د هغې سیمې سیاسیونو هم دا خبره کړې ده، دې ته باید خاصه توجه وشي چې دغه بوټی او دغه مضر کښت دا بیا وده ونه کړي او دا بیا ډیر نشي. د یو افغان په توسط 2 تنه امریکایي عسکر وویستل شو. دا یو پردي پیښه ده یو، او چا چې دا عمل کړی دا خپله د امریکایانو لوی روزل شوی ده، او موږ به دا 20 کاله دا خبره کوله چې دغه کسان چې په سپر 1 و سپر 2 و سپر 3 و اربکیانو پولیسو اردو کې موظف شوي دي، دا همدغسې افغانان هم وظیف شهادت یې رسوي. په سلګونو نه په زرګونو پیښې په افغانستان کې رامنځته کړي دي. نو دا موضوع د افغانستان په درانه ولس او حکومت پورې کومه اړه نه لري. یو خو د دې کس تربیت دی خپله کړی، بل د خپل رسمي مامور ګرځولی، بل د افغانستان نه د ایستلو په هغه غیر قانوني پروسه کې وتلی چې هغه د هیڅ نړیوالو اصولو سره نه و برابر.